السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دنیا کې انسانان ژوند د یو څه مقصد لپاره کوي او د بعضی مقاصدو لپاره یې ځان ته د دنیا ژوند خوښ کړی او انتخاب کړی وي. همدارنګه عمر رضی الله عنه هم د دنیا ژوند د یو څلورو مقاصدو لپاره خوښ کړی و. اولی هغه مقصد و چې په خړه خاوره باندې الله تعالی ته سجده کول. دوهم د مجاهدینو صفونه تیارول او کافر وهل. دریم چې زما څخه یو بچی الله تعالی پیدا کړي او سبحان الله ووایي. څلورم د علماو او نیکو خلکو سره ناسته کول. دغه څلورو مقاصدو لپاره عمر رضی الله عنه د دنیا ژوند انتخاب کړی و. تاسو د دنیا ژوند څه لپاره انتخاب کړی دی؟ په کمنټ کې ضرور ولیکئ.